السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، عزتمندو زما نوم نصیر احمد ده، د لوګر ولایت یو تن اوسیدونکی یم او نن دې کومه ولسي غونډه یا کومه جلسه یا دلته کومه مظاهره چې راوتلې ده د دې یو تن د هغوی یو غړی یم. نو عزتمندو دغه نن په کومه موخه او په کوم هدف باندې چې موږ راوتلی یو، دا هدف زموږ دا ده چې موږ یوازې امنیتي ځواکونه خپل یوازې نه پرېږدو، امارت اسلامي او همدارنګه امنیتي ځواکونه موږ د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو. که هغه نن رسنیزه غونډه ده او هغه نن مظاهره ده، سبا همداسې فدایان غوندې موږ ورته ولاړ یو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله پاک سره موږ دا وعده کړې ده او الله پاک سره موږ خپل ځانونه په الله پاک باندې خرڅ کړي دي او الله پاک موږ هغه ته خپل ځان ورکړی دی، هغه به موږ ته جنت راکوي. موږ د الله رضا غواړو، هغه که په جهاد کې، هغه په هر قدم کې چې کرښه کې جنګ او همدارنګه که ولسي غونډې او که مظاهره په ټولو کې موږ د دې صف کې ولاړ یو. امنیتي ځواکونه موږ هېڅکله تنها نه دي پرېښي او موږ به ورسره یو. لکه څنګه چې ابو عبیده صاحب سا صاحب په ورځ د احد باندې د نبي علیه السلام څنګ ته ولاړو، همدارنګه به موږ د دې امنیتي ځواکونو او د امیر المؤمنین تر څنګ تر اخر د سلګۍ پورې او تر اخره یو څاڅکی وینم چې موږ په ځان کې موږ به تر اخره ولاړ یو. دا ټول ځوانان موږ سره ولاړ دي. ای پوځه او ای پوځه، ای ظالم پوځه، ای شرمېدلې پوځه، تاسو ته موږ وایو لکه څنګه د بنګلادیش په جنګ کې چې تاسې 93,000 پوځ په پتلونونه وایست راووتلی، نن به په افغانستان کې هم همداسې تاسې پتلونونه باسئ او وځئ به. موږ ټول ولس له امنیتي ځواکونو او المؤمنین سره ولاړ یو. زنده باد امنیتي ځواکونې.